هیله مند یم روغ جوړ خوشحاله سوکاله به یاست. دا دی یو ځل بیا درته د شاهین داستان په خپرونه کې در حاضر یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسې تر دې وړاندې د شاهین داستان 8مه برخه واورېده. په هغه برخه کې مو واورېدل چې د فردیناند لښکر ستره ماتې وخوړه او بدر بن مغیره یې تر وروستۍ شېبې هم تعقیب وکړ او د غنیمت مالونه یې راټول او بیرته راستون شو. له جګړې وروسته زغل بیا بدر څه وویل تر څو غرناطویې ته ستون شي او نوي مجاهدین د جهاد لپاره وهڅوي. بالاخره بدر بن مغیره غرناطویې ته راغی او پاچا ابوالحسن یې په خپله د ښه راغلاست لپاره راښکته شو. بدر د غرناطویې د خلکو په غوښتنه لنډه وینا هم وکړه. راځئ د داستان 9مه برخه له ما محمد رسول نظري سره نن واورئ. د سرحدي شاهین له راتلو 10 ورځې وروسته د غرناطویې اوسیدونکي له ښار نه بهر راټول شوي وو او د ابوالحسن پوځ ته یې مخه ښه ویله. له کلونو وروسته د غرناطویې پوځ د کوم مسلمان امیر د ټکولو پر ځای له دښمن سره د جګړې لپاره محاذ ته روان او له کلونو وروسته هسپانوي، بربري او عربي مسلمان امیران د یوه قومندان تر بیرغ لاندې راټول شوي. ابوالحسن د روانېدو له حکم ورکولو نه وړاندې پوځ وکت او بدر ته یې وویل: بدره، تا مات زړونه بیرته سره روغ کړل. په خدای سوګند کا عربي، هسپانوي او بربري مسلمانان هم دغسې سره یو وي نو هیڅ داسې سبب نشته چې موږ به د قیامت په ورځ خپلو نیکونو ته شرمېدلي ولاړو. موږ به یو ځل بیا فرانسې ته رسیږو. بدر بن مغیره ځواب ورکړ: زما باور دی چې تر څو ستا توره له پوښ نه راوتلې وي د غرناطویې په اوسېدونکو کې به اختلاف او ګډوډي نه وي. د دې خلکو د سره یو کولو لپاره یوې جبهې ته ضرورت و. تر کومه چې زموږ تورې د نصرانیانو له تورو سره جنګیږي تر هغو به مسلمانان په خپلو کې جګړې او اختلاط ته فرصت نه لري. الزغل په دې عملیاتو کې د خپل ورور ملګرتیا کول غوښتل، خو د ځینو مصلحتونو له مخې ابوالحسن د مرکز د ادارې او د خپل زوی د څارنې په خاطر هغه په غرناطه کې مناسب باله. ابوالحسن په دې عملیاتو کې خپل پیاده پوځ شامل نه کړ او په یوه حیرانونکي رفتار د لکرتر درې پورې پر مخ ولاړ. موسی بن ابي غسان د هغه مرستیالو او د ضربتي قوې د توپاني ګروپونو مسؤلیت د بدر بن مغیره په غاړه و. ابوالحسن د سرحد د یو شمېر سیمو له نیولو نه وروسته سخره کلابنده کړه او کله چې غرناطویې ته د دې ښار د کلابندۍ خبر راغی په خلکو کې د خوښۍ جذبات توپاني شول. د سخره عیسوي حاکم په مسلمانانو د ظلم او ستم په وجه د فردیناند په ټولو حاکمانو کې ډېر بدنام و. د غرناطویې خلکو له کلونو د سخرې نه راتښتېدلو مسلمانانو له خولې هلته پر مسلمانانو د ظلم او تیري کیسې اورېدې. کله چې د سخره د کلابندۍ خبر واورېد په جوماتونو کې د ابوالحسن د بري او د عمر د اوږدوالي دعاګانې کولې. د ابوالحسن ګمان دا و چې د سخره کلابندي به دوام وکړي، خو 4 ورځې وروسته یوه شپه د ښار یو شمېر مسلمانانو بغاوت وکړ. په پیردارانو یې حمله وکړه او د ښار یوه دروازه یې خلاصه کړه. د ابوالحسن پوځ چې دوی د مخه له دې اقدام نه خبر کړي وو له معمولي ټکر وروسته په ښار قبضه وکړه. په دې جګړه کې د ټپیانو شمېر ډېر لږ و. هغوی د ابوالحسن په امر د ښار د والي محل ته یوړل. ماسپښین مهال ابوالحسن له موسی، بدر او یو شمېر نورو افسرانو سره د ټپیانو لیدو ته ورغی. څو طبیبان چې د زخمیانو پټۍ تړلې کله چې دوی ولیدل په احترام پاڅېدل او لاس په نامه ودرېدل. خو یو تن چې په ډېر پام د یوه ټپي پر سر او ورمېږ پټۍ ور ایښودلې د ابوالحسن په ورنږدې کېدو هم هېڅ پروا ونه کړه. هغه له جامو هم داسې ښکارېده چې طبیب نه بلکې سرباز دی. د هغه زغره برېښېدله. ابوالحسن یوه شېبه ټپي ته وکتل او د طبیبانو مشر ته یې غږ کړ. ویې ویل: دغه سړی ستا پاملرنې ته اړ دی. د طبیبانو مشر په بیړه راغی، پوځي یوې خواته کړ، ورته ویې ویل: ما مخکې هم درته وویل چې دا زموږ کار دی. کله چې زغر اغوستونکی پر دې هم نه شو نو هغه ورته وویل: که ته زما پروا نه لرې خیر دی، خو لږ د پاچا صاحب خیال وکړه. د سپایي ځای د جګړې میدان دی، دا نه دی. زغر اغوستونکي یوه شېبه سر اوچت کړ، ویې ویل: تاسو زما وخت مه ضایع کوئ، د زخمی حالت نازک دی.
بدر بن مغیره چې د زغرپوښ غږ واورېد ټکان یې وخوړ خو د هغه مخ له سترګو پرته په خول کې پټ و ځکه خو یې هغه سمدستي ونه پېژاند د طبیبانو مشر وارخطا غوندې وویل که ستا د پټۍ تړلو مینه وي بهر لاړ شه د دښمن په کوم ټپي او یا وژل شوي خپل شوق پوره کړه زغر اغوستونکي زخم وګنډلو وروسته یې غوټه یې ور واچوله ویې ویل زما د پټۍ له تړلو سره مینه نشته د زخمیانو له علاج سره مې مینه ده د ابوالحسن حیراني په مینه او دلچسپۍ بدله شوه خو د طبیب حوصله ختمه شوې وه د ټپي په نبض لاس کېښود او یو بل طبیب ته یې غږ کړ دا بهر ته وباسئ ما ته کوم لیوني غوندې سړی ښکاري دوهم طبیب راوړاندې شو خو د ابوالحسن په اشاره یې د خپل مشر د حکم تعمیل پرېښود د طبیبانو مشر د ټپي د پټۍ خلاصولو هڅه وکړه خو زغر اغوستونکي د هغه لاس ونی ویل که د پټۍ ترې خلاصه کړه مرګ یې حتمي دی ما ستاسو په کار کې مداخله نه کوله خو که ستا په یاد وي تاسو دی لا علاجه وباله او پرې موښوده په دې مودې کې د بدر ټول شکونه لرې شول له غږ نه پرته هغه د زغرپوښ کڅوړه هم وپېژندله هغه دغه لاس هم پېژنده او ورسره بلد و چې څو واره یې د ده په زخمونو هم پټۍ ایښې وې د هغه حیراني په خوښۍ بدله شوه بدر د طبي ډلې مشر ته وویل ته پریشانه کېږه ما زه دی پېژنم بشیره ته څه وخت راغلې زغر اغوستونکي د خول نقاب پورته کړ او اوچت شو له بدر سره په احترام ودرېد موسی ټکان وخوړ ویې ویل بشیر بن حسن ته دلته څه وخت راغلې هغه ځواب ورکړ زه نن راورسېدم موسی ابوالحسن ته مخ ور واړوه ویې ویل دا بشیر بن حسن دی زموږ د شاهین د بڼکو ساتنه کوي ابوالحسن په مینه بشیر بن حسن ته لاس ورکړ ویې ویل ما ستاسو صفتونه ډېر اورېدلي دي بشیر د هغه لاس ښکل کړ ویې ویل وبښئ زما له طرفه د احترام پر ځای کول وځنډېدل د زخمي حالت خراب و د طبي ډلې مشر په پریشانۍ ورخڅایۍ او پښیمانۍ ته ورته حالت کې ولاړو بشیر بن حسن هغه ته وویل زه د بېځایه مداخلې ګنهګار یم خو دغه سړی په بازار کې بېسده پروت و سپایانو پر هغه د مړه ګمان وکړ ما یې په بدن کې د ژوند نښې ولیدې او دلته مې راوړ تاسو ډېر مصروف وئ ده ته مو پام نه شو د طبي ډلې مشر ده ته په مصافحه لاس ور وغځاوه ویې ویل د بشیر بن حسن پر وړاندې د خپل کمزورۍ اعتراف هم زه د ځان ویاړ بولم کله چې تاسو هغه دلته راوړ زما په ګمان یې وضع خراب او مایوسه کوونکې وه هغه له طبیب نه زیات معجزه کوونکې ته ضرورت درلود او په اندلس کې یوازې د بشیر بن حسن له نامه سره د داسې معجزو منسوبول رواج دي زموږ سره څو نور ټپیان هم دي چې ستا د پاملرنې مستحق او محتاج دي یو بل ځوان جراح راوړاندې شو ویې ویل ما پخوا یو ځل په قرطبه کې ته لیدلی خو د خول په سبب مې تر اوسه نه وې پېژندلی بشیر بن حسن وویل زه ویرېږم چې له خول نه پرته به تاسو ما پردی وبولئ پر دې سربیره په ټپیانو کې زموږ څو ملګري هم دي زه ویرېدم چې که هغوی ما وویني شور به ګډ کړي او تاسو به زخمیان پرېږدي ما ته به مو پام شي زه به د دې ټپي له خدمت نه غافله شم ابوالحسن وویل افسوس چې موږ د دې خبر احساس ونه کړ تاسو نور ټپیان وګورئ او بیا له ما سره خامخا ووینئ ابوالحسن بدر بن مغیره او موسی ولاړل او بشیر بن حسن د نورو زخمیانو په ټپونو هم په مرهم پټۍ لګولو مشغول شو د اندلس د نورو ښارونو په څیر غرناطویې ته هم د هغه د نامه شهرت را رسېدلی و د طبي ډلې ټولو غړو له هغه سره د روغبړ او د هغه د هدایات پر ځای کول د ځان لپاره ویاړ باله له هغه نه د دوی تر اغېزې لاندې راتلو یو سبب دا هم و چې بشیر د سرحدي شاهین ملګری و د طبي ډلې مشر تر ډېره په خپل چلند پښیمانه او پریشانه و بالاخره بشیر ته وویل زه تر اوسه پورې د بښنې لپاره توري او مناسب الفاظ لټوم زه ویرېږم چې تا به زما په باب ډېر بد اټکل کړی وي بشیر ځواب ورکړ ته ما اندېښمن کېږه امکان لري که زه ستا پر ځای وای له یو بیګانه سره به مې زیاته توندي کړې وه لږ شېبه وروسته هغه زخمي چې بشیر بن حسن یې ټپونه ورتړلي وو لږ په سد شو او په زګیرویو یې پیل وکړ بشیر بن حسن له خپلې کڅوړې لږ دوا راواخیستله په پیاله کې یې واچوله او یو طبیب ته یې ورکړه ویې ویل دی به لږ شېبه وروسته را په خود شي ته سمدستي دا دوا پرې وخوره هغه به ورسره ویده شي ماښام به پخپله راشم او احوال به یې واخلم اوس تاسو پام کوئ چې څوک یې ویښ نه کړي
او له هغه سره د خبرو هڅه ونه کړي. ماسپښین مهال چې له بشیر بن حسن سره د بدر د ځانګړي مجلس موقع ومونده، نو بدر له خپل دوست نه د ناڅاپي راتګ پوښتنه وکړه. بشیر بن حسن ځواب ورکړ: دا زما د ژوند تر ټولو لویه آرزو وه چې زه له غرناطیو نه د ابوالحسن د پوځ د روانېدو ننداره وکړم، خو ما ته دا خبر هغه وخت راورسېد چې د هغه پوځ له غرناطیو نه روان شوی و. بیا هم زما ګمان و چې د جنگ په جریان کې به راورسېږم. ابو داود هم اصرار کوه چې تر غرناطیو ورسره ملګری شم. منصور بن احمد زما غوښتنه او د ابو داود سپارښت ومنل او ما ته اجازه راکړه. غرناطیو ته چې ورسېدو، ما ته معلومه شوه چې سخره کلابند دی. زه په تراټ راغلم، خو سهار چې راورسېدم ښار فتح شوی و. بدر بن مغیره مسکی شو، وی ویل: او زه زخمی نه وم، ستا دواګانې د نورو په دردو خوړل. رښتیا ووایه، ستا دا منډې او ستومانۍ زما په خاطر نه وې. بشیر ورته ورغبرګه کړه: ستا سلامتی زما د ژوند یو ستر هدف دی. بدر ورته وویل: د یو وطن سلامتی زما په خیال دومره ستر هدف نشي کېدی چې فخر پرې وشي. بشیر بن حسن له مینې نه په ډک نظر خپل ملګري ته وکتل، ویې ویل: بدره، ته ماته یو فرد نه یې، یو قوم یې، او که زه د یو ډاکټر ژبه استعمال کړم نو وبه وایم چې ته د هسپانیې ناتوانه بدن ته یو خوځنده زړه یې. بدر ورته وویل: دا د یوه شاعر ژبه ده. بشیر ورغبرګه کړه: د خدای جل جلاله شکر دی چې زه شاعر نه یم. ما دا زغل په دسترخوان د غرناطیو له څو شاعرانو سره لیدلی دي، هغوی ستا په ستاینه کې یو تر بل مخکې کېدل. بدر وویل: هغوی زما په باب څه ویل؟ بشیر ورته وویل: بس دا چې ته په هوا کې الوتلی شي، د اوبو پر مخ تلای شي، تا چې وویني د سمندر توپاني څپې تم شي، سیندونه. بدر ورغبرګه کړه: سیندونه څنګه؟ بشیر ورته وویل: ښه مې نه دي په یاد، لکه چې داسې ویل چې سیندونه بیرته د غرونو په لور بهیږي. بدر ورته وویل: سادهګان دي دوی. بشیر بن حسن خپله خندا راقابو کړه، ویې ویل: نه، هغوی ټول سادهګان نه وو، یوې د څو خیارۍ خبرې هم وکړې. بدر وویل: هغه څنګه؟ بشیر ورته ورغبرګه کړه: هغه دا چې د سرحدي شاهین اس د سیراندویدا د غرونو له واورو نه ډېر سپین دی. کله چې هغه ځي، ځمکه ورسره لړزیږي، د هغه د تورې له برېښنا نه د لمر سترګه پیکه شي. بدر بن مغیره وویل: بشیره، د دې خوښۍ سبب د دا فتحه ده که کوم بل دلیل لري؟ بشیر ورته وویل: بدره، زه رښتیا هم ډېر خوښ یم. داسې ګڼم لکه چې د کلونو کلونو د خوبونو د تعبیر وخت را رسېدلی دی. بدر پوښتنه وکړه: رښتیا انجیلا څنګه ده؟ بشیر ځواب ورکړ: هغه ښه ده، خو تا د ربیې په باب پوښتنه ونه کړه. بدر ورته ویل: په هغه څه شوي؟ بشیر حق په جانب بڼه ونیوه، وی ویل: واوا، ته په دې نه یې خبر؟ بدر ورته ویل: بشیره، تا خو به د هغې په اړه کوم بد خبر نه وي راوړی. بشیر وخندل. بدر وویل: ته لوی مسخره یې. بشیر ورزیاته کړه: ربیې تا ته سلام وایه. بدر ورته وویل: دروغ. بشیر وویل: ښه وروره، داسې وګڼه چې هغې ستا د سلامتۍ دعا کوله. بدر ورغبرګه کړه: د دې خبرو په منلو کې مې اعتراض نشته. خیر، اوس ټوکې پرېږده، ابو داود څنګه و؟ بشیر ورته وویل: هغه ډېر خوښ دی. غرناطیو ته په رسېدلو ازغل هغه د شهزاده ابو عبدالله استاذ ټاکلی، په الحمرا ماڼۍ کې د استوګنې لپاره ځای ورکړی. زما په ګمان به شهزاده هغه ډېر زر د ځان مل کړي. د موسی په ورتګ د دوی دواړو د خبرو موضوع بدله شوه. هغه ورته وویل چې ابوالحسن مو غواړي. د سخره له فتحې وروسته ابوالحسن له عیسویانو سره د پرېکنده جګړې لپاره په پراخه تیاري لاس پورې کړ. د پاچاهۍ ټول سرمشران او سرداران چې تر اوسه د عربي، بربري، هسپانوي نسلونو په جګړو کې مشغول وو، د شریک دښمن پر خلاف سره یو شول. هسپانوي او بربري سرمشرانو ته ابوالحسن د یو پاچا پر ځای یو مسلمان پاچا شو.
هغه د صلیب د بیرغ پر ځای د هلال بیرغ اوچت کړی و. د غرناطیو د علماو یوې زیاتې ډلې دغه جګړه جهاد وباله. د صخره له فتحې وروسته چې ابوالحسن غرناطیو ته بیرته ستون شو، هغه لومړي ځل دا احساس کړه چې په رښتیاني معنا د غرناطیو واکمن دی. خلکو له پوځي قرارګانه تر الحمرا پورې په لاره ګلونه شیندلي وو. د شپې مهال هغه د الحمرا په اوچت منار وخوت او څلورو خواو ته یې نظر واچو. ټول ښار په ډیوو روښانه و او خلکو په کوڅو او بازارونو کې د خوښۍ نارې وهلې. ابوالحسن اسمان ته وکتل، لاس یې اوچت کړ او دعا یې وکړه: د عزت خاوند پروردګاره، زما په کمزورو مټو کې قوت پیدا کړه. ما ته د طارق بن زیاد اراده او د موسی بن نصیر حوصله راکړه. زما قوم ته یو ځل بیا د هغو غازیانو ولولي وبخه چې اسونو یوې خواته د فرانسې او بلې خواته د چین په سیندونو اوبه څښلې. زموږ بې اتفاقي په یووالي بدله کړه. دغه د ریګونو زرې ته په مضبوطو کمرونو بدلولی شي. زما باداره، دغه خلک نا امیده مه کړي چې په دې معمولي فتح دومره خوښ دي. زه د دې کار اهل نه وم، خو که تا د دې لپاره ټاکلی یم نو اراده، همت او استقلال راکړه. که ما د خپلو پلرونو له لاسه وتلې خاوره ونه شوی ګټلی نو ابو عبدالله ته دا همت ورکړي. که نه وي نو ما ته د دې توفیق راکړه چې د غرناطیو د پاچاهۍ لپاره یو مناسب جانشین وټاکم. کله چې ابوالحسن په منار درېدلی و، دا دعا یې کوله. د هغه زوی ابو عبدالله د خپل نوي استاذ ابو داود سره په محل کې په یوه کوټه کې ناست و. په څو ورځو کې استاذ او شاګرد یو له بل سره ډېر بلد شوي وو او د ابو عبدالله تره ازغل په جامو کې نه ځایېده چې دا یې لیدل چې کوڅه ډب وراره د نوي استاذ په اشارو خوځي او هغه له ځانه یوه شیبه لرې هم نشي پرېښودلی. ابو داود فطرتاً ډېر محتاط و. هغه په دې پوهېده چې د شاګرد په رګونو کې عربي وینه چلیږي، ځکه هغه د خپلو ارادو او هدف په روښانولو کې بیړه مناسب نه بلله. هغه ځان د ابو عبدالله یو بې تکلفه دوست څرګند کړ او د هغه د خیال او نظر معلومولو هڅه یې کوله. په څو ورځو کې هغه پر دې پوه شو چې په مناسب وخت کې د غرناطیو شهزاده د خپل لاس اله ګرځولی شي. ابو عبدالله یې په خپل لومړني ځانګړي ملاقات کې پر ځان عاشق کړ. هغه د شهزاده لاس وکت او د ورغوي څو کرښو ته اشاره وکړه. وی ویل: شهزاده، ته د غرناطیو د پاچاهۍ لپاره نه پیدا شوی. د ابو عبدالله په څیره د خفګان اثار راښکاره شول، خو هغه مسکی شو. وی ویل: دا کرسۍ ستا لپاره د سکندر د بخت او د لوی عبدالرحمن د دبدبې او مقام ګواهي ورکوي. که زما علم ماته دوکه رانه کړي نو د پیرنۍ له غرونو نه تر جبل الطارق پورې به ستا د اقتدار بیرغ رپیږي. د مراکش او فرانسې پاچاهان به تا ته جزیه درکوي. ابو عبدالله تر ډېر خپلو لاسونو ته وکتل او وی ویل: مګر زما تره ما ډېر نالایق او تنبل بولي. ابو داود ورته ویل: شهزاده، د میوې د پخېدو او د ګل د غوړېدو وخت ټاکلی وي. تر څو ستا د لوړتیا وخت نه وي را رسېدلی، ستا خواخوږي او خپلوان به همداسې خبرې کوي. خو د هغوی مقصد ستا غورتوب دی، کمتري نه. د وخت انتظار کوه. له همغې ورځې ابو عبدالله خپل ځان سکندر او خپل استاذ ارسطو وګاڼه. دواړه په خپل خیال کې د مناسب وخت په انتظار و. په څو کتنو کې استاذ ته دا څرګنده شوه چې شاګرد د کوم وخت په انتظار دی. خو شاګرد ته د خپل استاذ د ارادو علم نه و او نن چې هغه د ابو عبدالله پیغام واورید له خپل هستوګنځي نه راووت. هغه ته ورغی نو په یوه نظر یې احساس کړه چې د هغه شاګرد په کومه نوې پریشانۍ کې راګیر دی. ابو عبدالله د خپل استاذ درناوی پر ځای کړ. ملازم ته یې وویل چې دروازه بنده کړي. استاذ او شاګرد په شاهانه کرسیو کېناستل. ابو داود وویل: شهزاده، زما هیله وه چې ته به اوس د غرناطیو په بازارونو کې د خوښۍ نارې وهې. دا کومه اندېښنه ده چې اوس یې ولیعهد دومره پریشانه کړی؟ ابو عبدالله وویل: آیا زما د استاذ هم دا حکم دی چې زه د موسی زغري او بدر بن مغیره په بری نارې ووهم؟ آیا د دې لپاره زما ناسکه ورور بس نه دی چې نن په جلوس کې د نوکرانو په څیر د دوی د آسونو په مخ کې پلې منډې وهلې؟ دا ټول د دې لپاره کیږي چې دوی زما په باب د پلار ذهنیت واړوي، ځکه چې داسې چاپلوسي او تملق نشم کولی او هغوی زما پلار ته یو ځل بیا دا ورښیي چې زه نالایق او نااهله یم. ابو داود وویل:
ستا د ناسکه ورونو په باب زه څه نشم ویلی، خو ستا د تره زغل په اړه دا ویلی شم چې هغه ستا بده نه غواړي، او که هغه ستا بده هم غواړي ته له تدبیر او هوښیارۍ نه کار واخله. ته د غرناطوی راتلونکی واکمن یې او د ولیعهد دا مسؤلیت وي چې تر تاج په سرولو پورې خپل بدترین دښمن هم خپل دوست وبولي. یو پاچا خپل مخالفین په توره ویرولی شي، خو یو ولیعهد داسې نشي کولی. په داسې حال کې چې د تخت نور دعواداران هم وي، هغه باید ډېر په هوښیارۍ ګام اوچت کړي. که ستا دا اراده وي چې سبا ته تاج په سر کړي، د خپلو مخالفینو څټ پرې کړي، نو نن به دې که زړه نه غواړي هم باید د هغوی په غاړو کې د ګلونو امیلونه ور واچوي، تر څو د دوی په رګونو کې سختي پاتې نشي. بیا هم دا زغل په باب زما باور دی چې هغه ستا مخالف نه دی. ابو عبدالله وویل ته زما د تره په باب تل د نیک ګمان نه کار اخلي. تا ته دا نه ده معلومه چې هغه په خپله اقتدار غواړي. زما له پلار نه هم یوه نانځکه جوړه کړې، هغه پر دې پوهیږي چې زه د ده د لاس اله نشم کیدی، ځکه خو به د هغه دا هیله وي چې زما ناسکه ورور په تخت کیني او حکومت دې وکړي. ابو عبدالله سوړ سویلی وکښ، ویې ویل زه نه پوهیږم چې هغه به په خپل ژوند داسې پریکړه کړې وي چې زما له تره نه یې مشوره نه وي غوښتې، او زما تره به هېڅکله هم زما په حق کې فیصله ونه کړي. ابو داود تر لږ شیبې سر ښکته واچوه او له ښه سوچ وروسته یې وویل شهزاده، ما چې ستا لاس ولید یوه خبره مې درته ونه کړه، زه وویرېدم. ابو عبدالله وویل د خدای لپاره زر یې راته ووایه. ابو داود یوه او بله خوا وکتل او ویې ویل زه ویریږم که دا خبره زما او ستا نه پرته درېیم غوږ ته ورسېده، نو له تا سره به زه هم په مصیبتونو کې راښکېل شم. ابو عبدالله وویل ته غم مه کوه، دلته څوک اورېدونکی نشته. ابو داود وویل زما علم ګواهي راکوي چې ته به د پلار په ژوند د تخت او تاج خاوند شې، د هغه د رضایت پر خلاف په تقدیر تا ته موقع درکوي. دا پرېکړه ښایي ترخه وي، خو ته به یې کوې. د اندلس بیرته نیول د ابوالحسن په نصیب کې نه ده، دا ستا برخه ده. ابو عبدالله د خوښۍ، ویرې، غم له ګډو وډو جذباتو نه لاندې شو، ویې ویل هغه وخت به څه وخت راځي؟ ابو داود ځواب ورکړ ډېر زر، خو زما نصیحت په یاد لره چې له وخت نه وړاندې ستا د پلار او تره در باندې څه شک را نه شي. دوی زغل د څه لپاره دلته پرېښی و؟ ابو عبدالله وویل زه پوهیږم هغه په ما بې اعتباره دی. ابو داود وویل تا ته ضروري ده چې خپل بایللی اعتماد بیرته ترلاسه کړي. د تاج او تخت لپاره ډېر څه کول پکار وي، او دا هم په یاد ولره چې که پلار او یا تره پر تا بدګمانه شول، نو د تل لپاره به زما له مرستې نه محروم شي. ابو عبدالله ورزیاته کړه زه به ستا په نصیحت عمل کوم. ابو داود وویل چې داسې ده، هم دا اوس دې پلار ته ورشه، که ویده شوی نه و هم دا اوس د بري مبارکي ورکړه، او دا هم ورته ووایه چې زه د دې جګړې له سعادت نه په محرومېدو افسوس کوم. له دې نه وروسته سهار وختي ټولو لویو افسرانو ته ورشه، که ممکنه وي هغوی ته انعامونه ورکړه. پاچا به په دې ډېر خوښ شي، په دې خلکو کې به ځینې ستا په کار درځي. ابو عبدالله وویل زه اوس پلار جان ته ورځم. سبا ته ابوالحسن الزغل ته وویل تا چې ابو عبدالله ته کوم نوی استاذ ټاکلی، زه له هغه سره یو ځل وینم، هغه ډېر هوښیار سړی معلومیږي. ما نن د ابو عبدالله په فکرونو کې ډېر بدلون احساس کړ. هغه په دې خبره خفه و چې ولې مې په جګړه کې را سره شریک نه کړو. الزغل ځواب ورکړ د خدای شکر دی چې موږ داسې سړی وموند. له دې پیښو نه 3 ورځې وروسته بدر بن مغیره ته خبر ورغی چې عیسویانو پر سرحدي سیمو بیا ګواښونه پیل کړي. هغه سمدستي خپلو سپایانو ته د تیاري حکم وکړ. له رخصتېدو نه وړاندې هغه چې له ابوالحسن سره ولیدل، هغه ورسه وویل ما په پوره تیاري په صخره د همدې لپاره حمله وکړه چې خلک د غفلت له خوبه راویښ شي. اوس د دې فتحې ګټه دا شوه چې زه به دوی په 100 میاشتو کې پرېکنده جګړې ته تیار کړم. په دې موده کې ته خپل سرحد ټینګ وساته. زه به د ډېر زیات ضرورت نه پرته تا نه غواړم. که ته په سرحد کې له دښمن سره ټکر جاري وساتې، نو ګټه به یې دا وي چې موږ به دلته د تیاري لپاره ښه موقع په لاس کې ولرو، او د فردیناند د پام به هم 2 جبهو ته اوښتی وي. له ابوالحسن سره تر لیدو وروسته چې بدر بن مغیره د الحمرا له ماڼۍ نه راووت، یوې نوکرې د کاغذ یوه ټوټه په لاس کې ورکړه. په کاغذ کې لیکلي وو نوی بری دې مبارک شه. ربیعه د یوې شېبې لپاره د بدر بن مغیره په زړه کې
خوندور ټکانونه را پیدا شول او یو نالیدلې او مانوسه څېره یې سترګو ته ودرېده. بدر نوکر یې ته وکتل، ویې ویل زما لخوا هغې ته شکریه ووایه او ورته ووایه چې ما ته دعا کوه. ماښام ربیعې له خپل پلار نه واورېدل چې سرحدي عقاب د خپل ځالې په لور تللی دی. فردیناند له سرحدي شاهین نه د بدل اخیستلو تیاری نیولو چې هغه پر سخره د ابوالحسن د قبضې خبر واورېد. هغه خپلو ټولو والیانو او امیرانو ته د تیاري حکم وکړ. د یهودي سوداګرو په جامه کې د جاسوسانو د ابوالحسن د راتلونکو ارادو نه خبر کړ. هغه یو ډېر لوی صلیب د خپل محل په دروازه ټینګ کړ او د قسولې د ولس پر وړاندې دا تعهد وکړ چې تر څو دغه صلیب د الحمرا په دروازه ټینګ نه کړم دمه به ونه کړم. د پاچاهۍ ټولو امیرانو د ده په تقلید دا سوګند وکړ چې له هغه نه وروسته د ده د پاچاهۍ له هرې ګوښې نه خلک قسولې ته ورتلل او د دې صلیب په مخ کې به یې تعهد کوه چې د غرناطویې د فتحې نه وړاندې به خپلې تورې په تیکې کې نه کړي. یوه ورځ د غرناطویې یو یهودي فردیناند ته ورغی، یو لیک یې ورکړ. فردیناند لیک ولوست، استازي ته یې وویل تا زموږ ډېر لوی خدمت ترسره کړ، که د دې لیک ځواب غرناطویې ته ورسوې ډېر لوی انعام به درکړو. یهودي ځواب ورکړ زه په خوښۍ دې خدمت ته تیار یم. فردیناند وویل که د لیکلي پیغام سره خطر احساسوي سبا به شفاهي پیغام درکړم. یهودي وویل د لیکلي پیغام رسول ما ته خطر نه لري. له غرناطویې نه د راتګ په وخت کې هم په څو تلاشیو کې زما له لټون سره هغوی دا لیک ونه لید. فردیناند وویل ته هوښیار سړی ښکارې، خو په تلاشۍ کې د لیک چیرته پټ کړی و؟ یهودي وویل دا لیک ابو داود زما په پڼو کې دننه ایښی و. فردیناند وویل ډېر ښه، سبا ته به بیا راشي. دا یې وویل او بیا یو سپایي ته حکم وکړ چې استازی شاهي میلمستون ته ورسوه. د استازي له تلو وروسته فردیناند دوهم ځلې په غور لیک ولوست او له لږ سوچ وروسته جګ شو د ملکې کوټې ته ورغی. فردیناند د خپلې مېرمن څنګ ته کېناست او ویې ویل ملکې ته بایلو ده. ملکې وویل ستا مطلب؟ فردیناند وویل تا د ابو داود په باره کې شرط تړلی و چې هغه به له موږ سره غداري وکړي. واخله دا لیک ولوله، ستا ټولې بدګمانۍ به لرې شي. او لیک یې ملکې ته ورکړ. ملکې لیک ولوست، له لږ سوچ وروسته یې وویل له دې لیک نه خو داسې ښکاري چې زموږ بدګماني بې اساسه وي، خو دا باید هیر نه کړو چې لیکونکی ابو داود دی او هغه له دروغو نه د رښتیا جوړولو توان لري. هغه موږ ته په الحمرا د ناڅاپي حملې مشوره راکړې، خو زه ویریږم چې په دې کې هم کوم خطرناک چل نه وي. فردیناند ځواب ورکړ د ابوالحسن د ارادو او تصمیمونو په باب ماته د خپلو جاسوسانو له خولې هم پوره معلومات راغلي. زه له ابو داود سره په دې نظر کې متفق یم چې موږ د سخره له لاسه ورکولو په بدل کې باید د غرناطویې کوم سرحدي مهم ښار ونیسو. پر دې به د مسلمانانو احساسات د څه مودې لپاره ساړه شي او زموږ د پوځ مورال او حوصله به اوچته شي. زما په نظر که د قادس والي په ناخبرۍ کې پر دوی حمله وکړي نو لکه په کومه اسانۍ چې سخره دوی فتح کړه الحمره به مونږ قبضه کړو. ملکې ورته وویل خو ستا سره د دې څه ثبوت دی چې هغوی به ناخبره وي؟ آیا دا امکان نه لري ابو داود غرناطویې ته په رسېدو خپل برخلیک له مسلمانانو سره تړلی وي او دا لیک یې د ابوالحسن په مشوره راستولی وي؟ فردیناند وویل زما زړه ګواهي راکوي چې ستا اندېښنې بې ځایه دي او که فرضاً همداسې وي هم هغه به زموږ د ارادو د پوهېدو لپاره زموږ د ځواب انتظار کوي. د ابو داود دا خبره رښتیا ده چې الحمه د غرناطویې کنجي ده او که موږ هغه ونیسو نیمایي جګړه به موږ ګټلې وي. زه همدا نن د قادس والي ته پیغام استوم او سبا ته پخپله د لوشه په لور روانېږم. د دوی ټولو پام به ما ته راواوړي او د قادس پوځ ته به پر الحمه د قبضې موقع په لاس ورشي. زه د قرطبې او اشبیلې پوځونو ته هم د پرمختګ امر کوم. که موږ په کوم محاذ تاواني کیږو نو یقینا هغه به د الحمه محاذ نه وي. قدرمنو او زړه څاره نږدې اورېدونکو، د شاهین داستان نهمه برخه هم دومره وه. هیله مند یم چې د خوښې او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي.
سبا چې یو ځل بیا زه محمد رسول نظري د شاهین داستان په 10مه برخه کې ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي متعال رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد، سوکاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.